سلامونه او مینه ټولو خویندو ورونو ته عزیزانو راځئ چې په رښتیا وشو راځئ هغه څه مو چې په زړه کې پټ ساتلي دي ښکاره یې کړو راځئ چې ځان ته څه غواړو بل ته یې وغواړو راځئ چې د نورو درد خپل درد وبولو په هیر مو نشي چې په درد باندې ژوي حیوانات هم پوهېږي خو انسان هغه دی چې د نورو په درد باندې پوه شي په هیر مو نشي چې هر رقم ژوي حیوانات چې منډې ترړې تر ماښامه وهي هغوی هم خپل ځان او خپلو بچو ته رزق راوړي خو انسان هغه دی چې د خپل ځان سره د نورو غم وکړي هیڅ وخت که څه هم موږ او تاسو اوس عادت یو په دې باندې اموخته شوي یو چې درواغ ووایو دوه مخي یو منافقین یو په ټولنه کې یو څه وایو په اشا بل څه کوو په ژبه یو څه وایو ارادې مو نور څه وي خبرې یو څه کوو کړنې مو بل رقم وي خو راځئ چې هلې ځلې وکړو راځئ چې رښتیا ووایو راځئ چې یو بل ته ښې خبرې وکړو دا انسان چې کله یو بل ته نصیحت کوي په 13مې سپارې کې خدای پاک وایي چې تاسو یو بل ته نصیحت کوئ نصیحت یو بل ته کولو سره تاسو ته ګټه راځي تاسو ته ګټه درکوي عزیزانو راځئ چې د ګټو کارونه وکړو راځئ چې هغه ګټې چې خدای پاک موږ او تاسې په نړۍ کې راکړي دي همدې دپاره یې رالېږلي وو لاس ته یې راوړو هغه څه دي چې په نړۍ کې ښه ښایسته ښکلی خوشحاله په مزو کې ژوند وکړو او داسې ژوند مو کړی چې رب مو راضي کړی وي او رب کله راضي کېږي کله چې موږ قرآن زده کړو او په هغې باندې عمل وکړو او په هغې باندې وچلېږو والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته